بسم الله الرحمن الرحیم. د رازار افیشل له طرف نه د امن، مینې او بختور نصیب دعا کوم. السلام علیکم. ملګرو، انسان چې کله هم د انساني سماج د ستغو رویو نه بیزاره شي، نو هغه د فطرت په غیږ کې اسودګي لټوي. بیا دا د هر چا خپل خپل ذوق دی چې هغه د مرغو په چغار کې اسودګي مومي که د غرونو په سکو. زه چې کله هم د ځان نه مرور شوی یم، نو د سوات د سیند په غاړه مې خپل زړګی دلاسه کړی دی، او هم دا وجه ده چې ما خپل شعري ښکلا د سوات د سیند په نوم منسوب کړې ده. یو غزل وړاندې کوم. ته مین نه یې په رښتیا خلک دې وایي که نه، ته مین نه یې په رښتیا خلک دې وایي که نه، مینه خو مینه بې اشنا خلک دې وایي که نه. بیا حقیقت راته مسکی شو د مجاز سترګو کې، بیا حقیقت راته مسکی شو د مجاز سترګو کې، دنیا دې دا ګڼي سودا خلک دې وایي که نه. دغه اظهار د محبت، دغه اقرار د مینې، دغه اظهار د محبت، دغه اقرار د مینې، ستا خاموشي زما وینا خلق دی وایي که نه. د سپرلي باد د سپوږمۍ پړق د رباب ټنګ زړګیه، د سپرلي باد د سپوږمۍ پړق د رباب ټنګ زړګیه، ستا د هجرانه دې سیوا خلق دی وایي که نه. ته په تندي خالونه ږده زه په زړګي داغونه، ته په تندي خالونه ږده زه په زړګي داغونه، دغه زما او ستا ښکلا خلق دی وایي که نه. زه زلمیتوب په مخه وړم د لیونتوب په لاره، زه زلمیتوب په مخه وړم د لیونتوب په لاره، سرې ګریوان راته ښکلا خلق دی وایي که نه. او د سوات د سیند د هر چپې سره مې زړه تللی دی، د سوات د سیند د هر چپې سره مې زړه تللی دی، دا مې ټکور دا مې دوا خلق دی وایي که نه. و فضله ما د وخت په سترګو کې تراخه لیدلي، فضله ما د وخت په سترګو کې تراخه لیدلي، د شوګیرو نشته شفا خلق دی وایي که نه. او ته مین نه یې په رښتیا خلق دی وایي که نه، مینه خو مینه وي اشنا خلق دی وایي که نه. ډېره مننه، تشکر.